د صنعت او سوداګرۍ وزارت د کندهار په صنعتي ښارګوټ کې د 2 میلیونه افغانۍ په ارزښت بېلابېلې پروژې پلي کوي. دغه وزارت وایي چې په یادو پروژو کې د کندهار د صنعتي پارک محفظوي دیوال او سړکونه شامل دي چې په اساسي ډول به جوړ کړي. د کندهار په صنعتي پارک کې ټول ټال 300 تولیدي کارخونې شتون لري چې له جملې څخه 200 اوس مهال فعال دي. د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې اړوند د افغان ټکنالوژي د انسټیټیوټ 2 زده کړیالانو یو بي پیلوټ الوتکه جوړه کړې ده. دغه زده کړیالان د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکي دي. وایي چې پر جوړې کړې بي پیلوټ الوتکه 15,000 افغانۍ لګښت راغلی دی او تر 2 کیلومتره مزل کولی شي. د میدان وردګو ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د وروستي اورښتونو له امله خلکو ته د ځاني زیانونو سربیره درانه مالي زیانونه هم اوښتي دي. د یاد ولایت مرکز میدان ښار کې د ولایتي ادارې او مؤسسو له لورې له زیانمنو شویو کورنیو سره د بیړنیو مرستو په موخه جوړې شوې غونډې ته د دغه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست رئیس فیض الله جلالي وویل اورښتونو په مرکز میدان ښار، جلریز، چک، نرخ، دایمیرداد او سید آباد ولسوالیو کې د سر زیان سربیره درانه مالي زیانونه ورته اوښتي دي. جلالي زیاته کړه د اورښتونو او سیلابونو له امله 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، لسګونه د استوګنځي کورونه نړېدلي، 80 لوی او واړه څاروي له منځه تللي او شاوخوا 400 جریبه کرنیزه مځکه او فصلونه له منځه تللي. د افغانستان د کرکټ پیاوړي لوبغاړي راشد خان له یوې هندي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د 2023 کال نړیوال جام کې پاکستان لوبډلې ته ماتې د وجود ټول دردونه هیر کړي دي. راشد خان زیاته کړې چې په نړیوال جام کې پاکستان ته تر ماتې وروسته ټوله شپه په لاره هوټل او خپل اوسېدو ځای کې نڅا کړې او دغه خوشحالي یې لمانځلې ده. خو له یادې تاریخي ماتې وروسته د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان بابر اعظم وویل هغه ماتې زما لپاره ډیره سخته وه، په هغه شپه مې له ډیر خفګانه خوب ونه کړ. د پاکستاني محکمې امر کړی دی چې د پخواني صدر اعظم عمران خان میرمن بشرا بیبي دی د کور له نظربندۍ څخه زندان ته ولېږدول سي. رویټرز خبري اژانس ویلي دی چې دغه غوښتنه خپله بشرا بیبي کړې وه ځکه چې په کور کې نظربند پاتې کېدو ورته امنیتي اندېښنې پیدا کړې وې. بشرا بیبي له تیر جنوري میاشتې راهیسې په اسلام آباد کې د خان په کور کې د حکومت له لوري نظربنده وه. هغه او خاوند یې تورن دي چې د صدر اعظمۍ پر مهال یې دولتي ډالۍ پلورلې دي. محکمې چارواکو ته امر کړی دی چې بشرا بیبي د راولپنډۍ د کارشن ښار اډیاله زندان ته ولېږدوي چیرې چې عمران خان د 14 کلن زندان شپې او ورځې سبا کوي.